بعضې خلک وایي چې په ډو صابون کې د خنزیر وازګه ګډه وي، آیا دا حقیقت لري که نه؟ ولاکه ما خو د ډو کارخانه تر اوسه نه دي لیدلې او نه مې شراکت ورسره شته، په دې خو زه نه یم خبر. او دی وایي چې که چیرې حقیقت ولري نو نجس دي که پاک. که حقیقت هم ولري، اول خو دا خبرې اکثره دا خلک د دې تجارانو په مابینځ کې یو تبلیغاتي جنګ هم وي. زه ستا کمپنۍ د کاره باسم، ته زما کمپنۍ د کاره باسې، نو خلک وایي په دې کې د خنزیر وازګه اچي. د خنزیر دومره وازګه چېرته وه چې هغه په دومره صابونانو کې اچي. خو بالفرض که پکې اچول یې هم وي، خو چې صابون ځینې جوړ سو نجاست یې ختم دی. کله چې د یو شي حقیقت بدل سي، د حقیقت تر بدلېدو وروسته بیا په هغه حکم بدلیږي. که چیرې یو شی نجس و پاک ګرځي، موږ فقهای کرام رحمهم الله وایي شراب چې په سرکه باندې واړول سي حکم یې د سرکې دی، پاکه ده. یو خر یو سپی چې په مالګه کې ولویږي او ټوله مالګه سي، بیا هغه پاک ګرځي. نو لهذا که چیرې په ډو صابون کې دا نجاست هم وي، خو چې کله صابون جوړ سو بیا هغه حکم